په ما یې زده کړې وکړې که نه نو زه به په کوڅو کې پاتې شوې وم ته همدې حالت ته ژوند وایې نوی ژوند همدا ستا نوی ژوند دی داسې کسانو سره ویده شوې چې هېڅ نه یې پېژنې آیا دا ژوند دی اوس خپل نوي ژوند کې خوشحاله یې اوس خوشحاله یې هغه بله مروزو ده وګوره وروره ما تېروتنه کړې ده پوهېږم خو په هر څه پوهه شوم دا چې ما سره څومره مینه لرې محکمه کې په دې خبره پوهه شوم زما لپاره د خپل تر ټولو نږدې ملګری زندان ته ولېږه کله چې عاقف په ما ډز وکړه د مرمۍ مخې ته دې ځان وغورځوه ولې رانغلې ودرېدم چې ټپي شوی یم ولې رانغلې ډارېدم وروره هغوی هره شېبه ما ته ګواښ کوي ولې نه پوهېږې هغوی ما وژني خو نوره نه ډارېږم ځکه چې اوس ته راسره یې ما نه به ساتنه وکړې که د خپل ځان په بیه دې وي ته به زما ساتنه وکړې زه د دې کسانو له لاسه ځان نشم ژغورلی اوس پوهېږم د هر څه سربېره بیا هم ته ما سره مینه لرې دومره مینه را سره لرې چې خپل ځان هم ما نه قربانولی شي زما ګناه ده دا ټوله زما ګناه ده ته مې باید یوازې نه وې پرېښې نور هېڅکله نه جلا کېږو تل به یو ځای اوسو ما د هغو کسانو له لاسه ژغورلی شي که نه ژغورم دې عاقف به هم هر ځای کې ما لټوي دا چې پیسه ګردي نشي پیدا کولی ما پسې به شوی وي زه ډېره ډارېږم چې ما ونه وژني مه ډارېږه زه چې در سره اوسم تا ته زیان نشي رسولی یو تار ویښته ته دې زیان نشي رسولی یعنې عاقف ستا د خور یو تار ویښته ته هم زیان نشي رسولی همداسې ده که نه خانه که دا خور د دوه ورونو ترمنځ خنډ جوړ کړي بیا هم دا کار نشم کولی ثابت خانه په دروغو سره یې موږ یو بل سره اخته کړو بیا هم څه ونه وایم عاقفه ته غلط پوه شوی ارزو کومه ګناه نه لري وروستی ځل مې چې لیدلې وه ستا سر ته یې وسله ونیوله هلته هم زه غلط شوی وم ثابته له پیکا سره یو ځای کار کوه هلته هم زه غلط شوی یم هر څه درته ښکاره کولی شم ما ته یم دوکه راکړې ډاډه یم همداسې به وي خو له تا نه د بل ډول دروغو تمه هم لرو آرزو عاقفه یوه شېبه زما خبره واوره ته زموږ له منځه لرې شه دا خبره زما د ثابت ترمنځ ده په اوش راشه عاقفه بې ځایه چغې مه وهه وای 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 ثابت خان ته وګوره خور سره یې څومره مینه لري لومړی په محکمې کې زه ملامت کړم اوس هم غواړي د خور لپاره یې ماته غوسه شي وګوره عاقفه بخښنه غواړم وخت یې چې راغی هر څه به درته ووایم ډېر شیان دي چې ته نه پوهېږې زه مجبور وم چې محکمې ته هغه خبرې وکړم اوس نو هر څه تېر شول ثابته ستا له امله د خلکو لومړی شمېره دښمن په توګه اعلان شوم پولیس په هر ځای کې ما لټوي پوهېږې داسې خبرې مه کوه عاقفه ته خو پوهېږې چې زه هېڅکله تا نه خرڅوم ژبه دې همداسې وایي ثابته خو کارونه دی او کړنې دی که په یاد دې وي ما هم له یو چا سره ډېره مینه درلوده ملکه خو کله چې رسوا شوم ما خپله ورته وسله ونیوله ستا په څېر مې خپل ملګري خرڅ نه کړل دواړه خبرې توپیر لري آرزو بې ګناه ده هېڅ ګناه نه لري هر څه بخښي عاقفه په ما باور وکړه دا بده جلۍ نه ده که زما خبره منې وایم دا په خپله شیطانه ده ثابته وګوره ورور دې وایي چې بده جلۍ نه یې اوس هم یو فرصت لرې چې ځان دې ثابت کړې هله ووایه
پیساګور دوی چیرته دي ځواب راکړه تا ته وایم زرکه وکنه ډاډه یم چې ته ښه پوهېږې هغوی چیرته دي نه پوهېږم رښتیا وایم زه نه پوهېږم یو چانس مې درکړه خو ګټه دې ترې وانخیسته ودې لیدل ثابته دا موږ دواړو ته دروغ وایي عاقفه خوشې دلته راشه ما خوشې که ورورم راسه دا وکړه در سره مرسته نشي کولی دلته له ما سره مخامخ دی هله نو ووایه هغوی چیرته دي خدای دې خوند ته وګوره له زندان نه خو په اسانۍ سره آزاد شو د ټوله له منځه یې موږ د اتلانو په څېر راوویستلو حقوق په دې معنا ده چې ته له کوم اړخه پیالې ته ګورې زموږ چارغلو په دې کار کې ډېر تکړه دی هم کار کوي او هم هېڅکله ځان نه ملامتوي د هغه تخنیک هم داسې دی ښاغلیه اوسني ملګري مو هم دومره تکړه دي نامینیکا وګوره هغوی دا ځل ډېر ډاډ شوي دي او همدارنګه موږ په هغوی ډېر باور نشو کولی زموږ ګټه په همدې کې ده چې په سمه توګه خپل کار وکړو د امزاجي په سر چې څه راغله هغه مه هېروه یو ځل یې بندي که او بل ځل یې بېرته آزاد که بیا یې زنداني که بیا یې آزاد که ډېره جالبه ده په خدای خو دا ملت په دې ډېر ښه پوه شوی چې حقوقي ځایونو کې زموږ واک څومره ډېر دی په هر حال کله چې دا سیستم له سره ډیزاین کو د اپریل 23مه چې د ماشومانو کوم جشن دی هغه نه وروسته به د حقوق پوهانو جشن جوړ کو خلکو ته به ورزده کړو چې له حقوق پوهانو نه باید څنګه ګټه واخیستل شي البته باید ورزده یې کړو موږ په دې ملت کې شپېته کلو کې د کودتا ورځ هم څو کاله د ملي جشن په نوم ولمانځله خو هغوی تر اوسه هم په دې خبره نه دي پوه شوي ښاغلیه کوم چاته پته مه وو نه دروازې سره ساتونکی نشته شته ډېر ساتونکي شته عاقف خو به نه وي راغلی زموږ کسان د باندې شته هو شته دي ښاغلیه څوک یې پیکازه زه یم سمې یو مهم خبر مې درته راوړی مهرباني وکړه او شکر خوړو ته مو دوام ورکړي په خیر راغلی کښېنه څه شوي په دې وخت کې څنګه راغلی نوي پرمختګونه شوي وزارت زموږ څارنوال له دندې ګوښه کړ پخوانی څارنوال بیرته راګرځېدلی عاقف به هم ستاسې شا ونیسي که پوهېږې ولې نه پوهېږې وایم چې نه پوهېږم خوشې مې که عاقفه پوهېږې ما ته دروغ مه وایه دروغ مه وایه هغه خوشې که عاقفه وایي نه پوهېږم خوشې که کوم کار چې تا ونه کړه هغه زه کوم ثابته دې جلۍ ستا سترګې ړندې کړي ولې اوس هم د دې پلوي کوې ولې ته څه وخت رابېښېږې هر څه درته وایم دا هیڅ ګناه نه لري هیڅ ګناه نه لري دا بې ګناه ده وروره ولې به بې ګناه وي ثابته ته په ما ملنډې وهې عاقفه تر څو چې زه خبرې کوم ته باید همدلته کښېنې ډېره لویه تېروتنه کوې عاقفه لومړی ګام تا واخیسته ثابته هغوی له خپل حد نه تېرېږي هغه بې سواده بزګر زامن عادي پولیس او څارنوالان هم اوس موږ ته جنجال جوړوي زموږ خپل کسان هېڅ نشته لږ چې مغزه کار وکړي بیا دولت کې ډېر پورته ځي زموږ لومړی کار باید دا وي چې د پوهنتون ازموینې ورکې کړو او په خپله خوښه نوي زده کوونکي وټاکو ملګرو هغه څارنوال ډېر ضدي سړی دی هغه څوک دی پسه دومره نازېږي پخوانی وخت نه دی قانونو هغه وخت به ما ورسره کتلي وای خو اوس هغه وخت نه دی دې حالت ته وګورئ هغه سړي م قسم کړی چې موږ به یې زندان ته ولېږي ښه به وي چې ویې وژنو او ځان ترې وژغورو کم دا اوس دلته راشي ښاغلیه نه پوهېږم چې موږ ولې دلته په تمه یو نه پوهېږم راځئ چې لاړ شو خپل ځای کې د کښېنه مینې که یوه کوچنۍ خبره هم چې وشي ته ډېر ډارېږې مه ډارېږه ډارانه څوک زه خواشي نه یم زه له خپل ځان نه ډېر د ښاغلي پیساګور په اړه فکر کوم هېڅوک هم هېڅ ځای ته نه ځي ټول ارامه اوسئ
وګوره زه درته هر څه وایم هغه وخت به هم ته ما وبخې عاقفه تېروتنه مه کوه په ما باور وکړه ما خوشې کړه پیسه ګوردي پسې به یو ځای لاړ شو زه هم در سره ځم پرېږده چې زه هم در سره اوسم ته لومړی د خپلې خور اصلي څېره ووینه ثابت خانه نه ارزو صبر وکړه عاقفه هغې ته څه مه وایه ته ما سره راشه راځه زر کوه وروره هیله کوم مرسته وکړه دی مه وژنې عاقفه وګوره ورته څه مه وایه عاقفه دا هېڅ ګناه نه لري ټوله ګناه زما ده عاقفه هغه خوشې کړه چېرته یې وړې ته پوهېږې چې چېرته یې وړم ثابته داسې یو ځای ته وړم چې د بلبل په څېر هر څه ووایي عاقفه هیله کوم داسې مه کوه هلته یې مه وړه عاقفه هله ورځه نو مخکې شه وروره مخکې شه وروره مرسته عاقفه وکړه داسې مه کوه ما چېرته بیایې لږ څه صبر وکړه بیا به یې ووینې عاقفه هغه هېڅ ګناه نه لري ټوله ګناه زما ده عاقفه هغه خوشې کړه عاقفه خدای دې وکړي چې درس دې اخیستی وي که غلی ونه اوسې همدلته به دې په سر وولم چانس دې مه ازمایه عاقفه هغه خوشې کړه سمه ده هر څه چې ووایې کوم هله نو پاڅېږه هله عاقفه آیا داسې امکان لري چې موږ بیرته زندان ته ولیږي هو امکانات شته بله د حل لاره نشته د حل لارې ډېرې دي محکمان قرې ته لېږدولی شو هلته لویې محکمې به دې کار کې ښکېلې کړو هلی همدا اوس دا کار پیل کړئ سبا تر ټولو مخکې همدا کار وکړئ هلی یوه شیبه مې نیکه فکر وکړه چې دې حالت ته څنګه راورسېدو هغوی یو ګام واخیسته موږ یې مخ ته دیوال نه جوړ کړه هغوی د ملګرتیا خبرې پیل کړې موږ د ترهګریزو عملیاتونه ښکاره کړه هغوی هڅه وکړه چې اساسي قانون بدل کړي موږ بیا هم خپل حرکتونه پیل کړه همدې کار زموږ لاس لا پیاوړی کړ د هغوی اخیستل شویو ګامونو په وړاندې مو داسې کارونه وکړل چې هغوی ته ستونزه جوړه کړو دا ګټور کار هم و کله چې زموږ رسنۍ خبرې پیل کړي بیا نو لږ څه هغه کسان ورخطا کېږي ته بیخي رښتیا وایې زموږ لومړی کار همدا دی چې د هغوی کارونه او مورال خراب کړو اوس چې لږې ستونزې را پیدا شوي باید ونه ډار شو زندان ته یې ولېږل خو څه وشول ډېر په ارامه بیرته راغلو که بیا مو زندان ته ولېږي بیا به راووتلی شو البته چې راووځو ښه نو هر څنګه چې وي د پړي سار زموږ په لاس کې دی د سبا عملیات په اړه فکر وکړئ د هغوی لپاره به څومره د مورال ټیټوالي سبب وګرځي وبه ګوري چې موږ څومره پیاوړي یو خو بیا هم موږ سره هغه پخوانی ځواک نشته هغه وخت به موږ په یوه اشاره هر څوک نڅول خو اوس چې ډول وهو یو کس هم ورته نه نڅېږي دا هم رښتیا خبره ده کوم حالت چې لوی انجمن د یوې کوچنۍ ویډیو په وسیله رامنځته کړی سیاست به نوی شکل ونیسي که موږ له دې حالت نه ګټه واخلو کولی شو بیرته پخوانی ځواک لاسته راوړو آن له هغه حالت نه پیاوړي کېدی شو تر 2011 کال پورې باید صبر وکړو اوس زموږ ټول پلانونه اقتدار نه د ژغورل کېدو لپاره دي د لوی انجمن له خوا نه جوړ شوي دې حالت نه ګټه اخلو او همدارنګه د خلکو په وړاندې یو معصوم مظلوم او رښتینی دولت په نوم یو داسې حکومت جوړو چې زموږ ټولې خبرې ومني د ټاکنو لپاره به د خلکو ذهنونه بدل کړو وبه وایي چې ټاکنې سمې نه دي وبه وایي چې ټاکنې غلا شوي وبه وایي د ملت اصلي غوښتنه دا نوی حکومت دی وبه وایو چې دا ټول ملت له موږ سره دی پوه شوئ تاسې رښتیا وایې ښاغلیه زما پان دا ټکی ډېر مهم دی ښاغلیه 2011 میلادي کال کې دی چې زموږ وروستی چانس وي سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ اوس نو کولی شو چې خوړو ته دوام ورکړو ملګرو
زما اشتها خرابه شوه تاسې وخورئ مه ډارېږه مینیکا مه ډارېږه هغوی هېڅ هم نشي کولی یوازې هڅه کوي زموږ د خولې خوند خراب کړي بس همدومره میږی هم کوچنی دی خو یوازې د خولې خوند نه خرابوي د انسان زړه هم بدوي مینیکا له تا نه یې دا کار زده کړی حالا پورته شه حالا نو حالا زر کوه د ویښېدو وخت دی دا ته څه کوې لږ څه وروسته به د سبا نارایم راشي اوس په خپله خوښه راته ووایه چې هغوی چېرته دي ارزو سمه ده ټوله شپه دې پوښتنه وکړه ومې ویل چې نه پوهېږم نور ما خوشېږه باز دی چغې مه وهه ګاونډیان به راویښ کړي ولې چغې وهې ته په ما ملانډې وهې ته ډېره هوښیاره جلۍ ښه نو چغې ووهه هر څومره چې غواړې چغې ووهه خو دلته به هېڅوک هم ستا غږ وانه اوري ته لیونی یې په رښتیا چې لیونی یې هو بیخي هم داسې ده هو اوس چې راویښه شوې یې سباناری پیلولی شو که نه نه ته دا کار نشي کولی ما شکنجه کوې د دې لپاره چې خبرې وکړم ما شکنجه کوې ښه څه وکړم نو په ارامه خو مې ډېرې پوښتنې وکړې ځواب دې رانه که اوس نو زه مجبور یم چې داسې درنه پوښتنه وکړم دا هر څه ستا له امله کېږي صبر وکړه وروره خیري پورته شه پورته شه سلام پورته شه حالا مورې مور دې نه یم نجیب عامر یم عامر صاحب ډېر مو وډار کړم په څپېړه څنګه سړی راویښوئ ها که راته ونه وایې چې ستا بچ چېرته دی په څوک به دې بېرته ویده کړم دی څه وایي عامر صاحب څنګه کېدای شي که پوهېدلی ویلې مې تاسو وګورئ دلته خو نشته څنګه نشته خیري دا نو څه معنا لري زه ویده شوی وم چې راویښ شوم ثابت رور تللی و عامر صاحب د دروازې پولیس څنګه والا هیڅ معلومات نه لرم خدای مې دې ووهي که په څه پوه شم ته خو اسنم خدای وهلی خیري ثابت چېرته تللی شي ووایه تاسې ته زنګ دی عامر صاحب نجیب یلماز یم نجیب عامره زه یم ثابت ته چېرته ثابت عاقف چېرته دی زه ما څه کوم چې هغه پیدا کړم نجیب عامره چېرته پټ شوی ته پوهېږې هغه عامر صاحب مونږ یو ځانګړی ځای لرو فکر کوم هلته تللی زما خور هم ورسره ده مخکې له دې چې هغې ته زیان ورسوي عاقف پیدا کوي پته یې راته ووایه ووایه د پخوانیو صنعتي فابریکو مرکز 33 شمېره ډیپو ده سمه ده خیري هغه ځای لیدلی هغه به ماته سمه ده ثابته وروره بیا د څارګر صاحب خرڅ که
ښه نو چېرته یې؟ زه ښه یم اندېښنه مه کوه ارزو وژغورئ که نه نو وبه یې وژنې څه شوي امر صاحب؟ دا کیف ځای مو پیدا کړ ډلې ته خبر ورکوي چې لاره کې راسره یوځای شي سمه ده امر صاحب زه به څنګه شم ته هم له موږ سره ځې هغه ځای خو تا لیدلی که نه کوم ځای ها خیرې سمه ده سمه ده یو ځل تللی به انشاءالله په یاد به مې وي هله راځه چې په یاد دې په یاد دې هله نو مخکې شه. کوه عاقفه ما وبخه خور مې زما له امله هغه کسانو لاسته ولوېده هغه هېڅ ګناه نه لري د هغې وژلو باندې سترګې نشو پټولی پوهېږم ته به هم په دې خبرې ورځ پوه شې وروستی چانس دې خلاص شو ووایه هغوی چېرته دي هله ومې ویل چې نه پوهېږم ما ته دروغ مه وایه دروغ مه وایه ډېره ښه پوهېږې چې چېرته دي مخکې له دې چې تا ووژنم ووایه له محکمې وروسته مو هېڅ نه دي لیدلي رښتیا وایم اوس هم راته دروغ وایه ارزو اوس هم دروغ وای نه پوهېږم زه نه پوهېږم نو څه درته ووایم دې کار زما زړه تنګ کړ ما ته وګوره دا خبره ښه په غور سره واوره یا راته خبرې وکړه یا دې وژنم او جسد دې ورور ته لېږم د صنعتي فابریکې سیمې ته کومه لار تللې امر صاحب هغه ځای نه ښي خواته تاوې کړو د صنعتي فابریکو سیمه خو کیڼ خواته ده چې پوهېږې ولې ما نه پوښتنه کوې امر صاحب د په خبرو هغه پته نشي پیدا کولی څنګه نشي پیدا کولی ته ښي خواته تاو شه خدایه صبر راکړي توبه دا ځای خو نه دی لږ څه وړاندې به وي لږ څه وړاندې به وي سمه ده وګوره د دې لپاره چې ته جلی او غږ دې هم ډېر خراب دی تا نه شکنجه کوم سمه ده دا زما د ښه نیت ښکارندویي کوي غواړم تم یو ګام واخلې ولې نه پوهېږې ومې ویل نه پوهېږم پیساګور او پیکاس چېرته دي نه پوهېږم نیکمرغه جلی یو ډز وشو او 15 چانسه نورم لرې بیا درنه پوښتنه کوم هیله کوم خوشې مې که زارۍ درته کوم څلور نور پاتې دي چانس دې کمیږي آرزو حالا نو آرزو وخت کم پاتې دی حالا نو حالا یوازې 3 چانسه دې پاتې شول آرزو خیرې مونږ چېرته بیایې امر صاحب صبر وکړه په ما فشار مه راوله هسې نه هم ګنګس یم ما برخې شوک لیدلی کم عقله بې ځای خبرې مه کوه خیري د ثابت پته هم هېڅ نه پیدا کېږي خیرې باید دا ځای مونږ ته راوښیې ما ته وګوره د دروغ اظهاراتو ورکولو او د امنیت وخت ضایع کولو په تور به 15 کاله زنداني شي نه دومره ډېر وخت هم نه کېږم رښتیا وایو ممدوحه ځینې خلک ترهګري سازمان جوړوي ځمکې لاندې بمونه او وسلې ښخوي او ډیموکراسي کې د مداخلې لاسوهنې پلانونه جوړوي هغوی خوښه کېږي سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه
افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسیږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ 15 کاله ها هسې یوه خبره مې وکړه وګوره سم سړی شه که نه وهم دی مخې ته دې ګوره ممدوحه مخې ته دې ګوره ممدوحه تا ته څه کوې ښاغلی ممدوحه ښي خواته تاو شه وینم چې د پای شېبې دې را رسېږي ارزو ته اوس هم ضد کوې څو ځلې درته ووایم عاقفه زه نه پوهېږم خانو داسې ښکاري چې ستا اجل را رسېدلی هو اجل دې را رسېدلی ته بیخي لیونی یې ښه نور نو هېڅ زما ګناه نه ده صبر وکړه سمه ده سمه ده په خواشینۍ سره ستا وخت پوره شوی ارزو داسې یو کس پېژنم چې د هغوی ځای ورته معلوم دی ګورم چې خوله دې خلاصه شوه اوس دې د بلبل په څېر خبرې پیل کړې خو ستا دا خبرې باور وکړه زما هېڅ خوښې نه شوې چانس دې له لاسه ورکړه سمې سمې وچاروغلو هیله کوم داسې مه کوه دا د دې لیوني هوښیارتیا وه اغلې ارزو اوس پوه شوې کمقلې زنوره وحشي قاتله خدای دې ووهه دا د خپل نظر دی هیله کوم ما مه شرموه ارزو هیله کوم هو ډاډه یم چې د اوچارو غلو شمېره دې زده ده که نه حالا ورته زنګ ووهه که دا ځل کومه چالاکي وکړي قسم کوم شاجور کې به شپږ مرمۍ واچوم او ستا په سروۍ ته شکم پوه شوې بله بلې ښاغلی سمیع زه یم ارزو ښه سلام ته چېرته یې غږ د هېڅ هم نه راځي هله کارونه مې درلودل اوس وزګاره شوم د یوې خبرې لپاره مې زنګ وهلی مهرباني وکړه فیساګور دوی سره اړیکه ټینګه نه شوه غواړم پوه شم چې چېرته دي موضوع څه ده ولې غواړې ورسره اړیکه ونیسې د دعوا په اړه ده یو څو سندونه باید لاسلیک کړي خوندي کورونو کې پټ شوي که څنګه نه هغوی مې کلبې ته ویوړ کمر بورګاز سیمې ته د دې لپاره چې له سترګو نه لږ لرې واوسي باندې که سمه ده ډېره مننه وروسته له غرمې به یو ځل هلته ورشم تاسې ته ښه ورځ یوه شېبه مه یې بنده وه هغه بل کار څنګه شو خبرې وکړه کوم کار د جنازې کار یادوه مهمات یې له تا نه واخیستل بله ارزو زما غږ اورې بله ارزو هو اورم یې هو وایخیستل عدنان راغی وایخیستل عدنان کوم عدنان ارزو ته په راحته خبرې نشي کولی تا سره کوم څوک شته نه بوخته یم اوس موټر چلوم د پیکاس کس عدنان راغی وایخیستل هغه سره خبرې وکئ ډاډه یې چې کومه ستونزه نه لرې نه هر څه سم دي د لیدو په هیله اوس راته ووایه
هغه کلبه چیرته ده؟ د کمربورګا سیمه کې هر چا نه چې پوښتنه وکړي د ښاغلي سمې کلبه به درښکاره کړي. د وروستیو ورځو پرمختګونه مو څارلي دي؟ نه، څه شوي؟ اوس لا ښه پوه شوم چې د لوی انجمن لخوا د بهرنیو چارو وزیر لارې کولو پرېکړه څومره پر ځای او ښه پرېکړه وه. هغه سړی به دا ورځ یا ایډیالوژي هم ډېر زر له موږ نه واخلي. زموږ ډلې څو کاله دا ورځ یا لپاره پروپاګند وکړه، خو هغه سړي د روسیې دولت مشر راوړ او د تاریخ تر ټولو لوی تړون لیکونه ورسره لاسلیک کوي. ته بیخي رښتیا وایې ګرانه ملګریه. زموږ کسانو به تل ویل چې دا هېواد باید له ایران او روسیې سره ان چین سره اړیکې ولري. د اوراسیا ایډیولوژي او له جوړونکو نه زه یم، تاسې خو پوهېږئ. لعنت دې وي په ناتو، ژوندی دې وي روسیه، همدارنګه چین او ایران هم. موږ د اروپایي ټولنې سره د دښمنۍ او امریکایي متحده ایالاتونو سره هم ستونزو جوړولو لپاره د اوراسیا پروژه جوړه کړې وه. زموږ بدمرغي وه چې سیاست بدل شو او روسیه د دې هېواد ستراتیژیک تلپاتی ملګری جوړیږي. دې کسانو ایران هم د شطرنج لوبې ته دننه کړه او موږ ته یې ضربه ورسوله. زه به تاسې ته دا ووایم، روسیې او ایران چې له ترکیې سره د میلیاردونو ډالرو کار پیل کړ، په دې منځ کې به ارمنستان او د ارمنیانو سره ملګرتیا ته زیان ورسوه. ښاغلي، زه خو اوس هم نه پوهېږم چې ایران یې د هستوي بم موضوع کې څنګه قانع کړی دی، په داسې حال کې چې لوی انجمن پلان درلوده چې ایران باندې د وسلوالو عملیات نه وروسته د دې حکومت چوپتیا نه وروسته داسې ویل چې دا هېواد د ایران پلوی دی او غوښتل یې چې یوه لویه پایله لاسته راوړي. هغوی برازیل هم ځان سره یو ځای کړی دی. له دې وروسته چې برازیل هر څومره د ایران پلوي وکړي، دوی به هم ډېره ګټه وکړي. خو کایا مینیکا، هر ځل چې فکر کوم روسیې کې به خپل ملګري له لاسه ورکوو ډېر خفه کېږم. پخوا به مو ټول ګاونډیانو دښمنان ښکاره کول او په خپله خوښه به مو اظهاره کول، خو اوس ښاغلی پیساګوره، زه وایم چې دا د کسټ وروستي عملیات ښکاره کړه چې زموږ لپاره تر ټولو ارزانه او اغېزناکه لاره همدا د ویډیویي کسټونو دوام دی. هره اونۍ به یو کس رسوا کوو، بیا به هغه وخت ټول خلک موږ ته په ګونډو شي. که دې حالت ته دوام ورکړو، له همدا اوس نه به د 2011 کال ټاکنو کې بریالیتوب ته ډېر زیات نږدې شو او بریالي به موږ یو، حتی ولسمشرۍ ته به هم ورسېږو. غواړم خپله یوه مفکوره تاسې سره شریکه کړم. سیاست کې فزیکي ضربې ډېرې مهمې دي. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ، نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو، دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. یوه شېبه پیکاسه ښکاري ستونزه شته. کېدای شي له خاستۍ داسې ویلي وي، کېدای شي موږ ته کوم پیغام را لېږلی وي. اوس به پوه شو، له خپل موبایل نه یې زنګ وهلی و؟ نه، بله شمېره وه. ته یو ځل ماته راکړه. هغه سړي بیا زنګ وهلی. خانم، اوس موبایل ته ځواب ورکوم، لوبې ته دوام ورکړه. زه یې اورم، سمه ده؟ سمه ده. همدا ځای دی، همدا اوس دننه کېږو. امر صاحب، شاوخوا کله بنده کړئ. سمه ده. توپ راکړه، ته ما سره راشه. سمه ده سرګر، الله زر کوئ.
حالا نه ځواب ورکړه حالا. بله سلام آرزو، زه یم پیکاس. مهرباني وکړئ ښاغلی پیکاسه. تا ویلي مواد د عدنان ته ورکړي. کوم عدنان خو ما سره د عدنان خو نوم 2 کسان دي. اوږد قد برید و، که متوسط قد لرونکی، زیړو ویښتو والا. زیړو ویښتو والا هغه ته مې ورکړي وه. عاقفه تسلیم شه. عاقفه موبایل بند کا باندې کا. تا ته وایم عاقفه. اوس یې باید بند کړم، وروسته بیا خبرې کوو. عاقفه زه نجیب امیر یم. پوهېږو چې ته دننه یې. شاوخوا دې کلا بنده شه. ښه به وي چې پرته له جنجاله تسلیم شي او نوره سرزوري ونه کړي. ثابته بیا دې را سره بېغیرتي وکړه ها. د خپلې خور لپاره دې دا ځای مې افشا کړه. عاقف آرزو تختولې ده، خدای دې ژوندی لري. یعنې څنګه ښکاره ده نو آرزو له عاقف سره ده. په لوړ ګمان به اوس هغه شکنجه کوي. ایوه عاقف به زموږ ځای پیدا کړي. عاقف لیونی آرزو تختولې ده، دلته به راشي. وسله به هم لري، زر باید وتښتو ملګرو که څنګه. دا خبره رښتیا ده پیکاسا؟ رښتیا ده، خو زموږ مینیک د تل په څېر بیا ډېر ورخطا شوی. یعنې په خپلو پښو دلته راځي. ښه نو هغه په دې پوهېږي چې موږ یې له راتګه خبر یو؟ تر اوسه نه. ښه نو دا خبرې دي. موږ به دا ځای تش کړو. عاقف به دلته راشي او مړ به شي. څنګه مرګ ورته غواړئ ښاغلیه؟ له شوره ډک دي وي، باید ټوټې ټوټې شي. د شهید جنازه له یوې خوا او د عاقف له بلې خوا ښه ننداره به وي. ډېر خوند به وکړي. عاقفه تسلیم شه. تا ته یوه دقیقه وخت درکوو، که نه موږ دننه درځو. نجیب امیره څه وشول؟ دننه دی؟ دننه دی. یو دقیقه مو وخت ورکړه، یا به د سړي په څېر تسلیم شي یا به هم موږ ونیسو. آرزو څنګه؟ که هغې ته کوم زیان ورسوي؟ لږ څه صبر وکړه، هلته عاقف دی، کوم ترهګر نه دی. تر همدې ځایه واقفه ته یې کله بند کړی یې. د یوه بېرحمه او وحشي قاتل په توګه به ټول عمر زندان کې تېر کړې. ستا دا خبره د پیساګور او پیکاس لپاره ښه ښکاري. زه ځان ته مرګ ټاکم، خو زندان ته هېڅکله هم نه ځم. پوه شوې؟ عاقفه شاوخوا دې کلا بنده شوې، تسلیم شه. هېڅ چېرته نشي تښتېدلی. تا ته وایم عاقفه. وای زما ملګری هم د هر کلي لپاره راغلی دی. ما ته وګوره، فکر مه کوه چې ما څه نه دي اورېدلي. ستاسې کسان بیا د کوم کار پلان لري، خو زه پوهېږم. سمې چې کوم مواد یادول هغه څه وو. هله ووایه زر کوه هله. ما ته وګوره، هسې هم ما ته خو جنجال جوړ شوی. ګوره له دې شېبې وروسته به هرومرو رانه ووژل شي. په سر به دې وولم، پوه شوې؟ په سر به دې وولم. بم و د شهید جنازه په بمونو باندې ولوځوي. چېرته؟ هله ووایه. په هغه باندې نه پوهېږې؟ پوهېږم. ووایه هله. پوهېږم چې ته به د پیساګور وژلو ته ورشې، سبا دې لاسته درشي. ما ته وګوره، که ورور دې ستا دا خبرې اورېدلې وای، په خپلو لاسونو به یې ته وژلې وې. پوه شوې؟ په یوه وخت کې ته 2 ځایونو ته نشې تللی عاقفه. خوله دې بنده که بنده که. ګوره د ثابت لپاره تا نه وژنم، خو که بل ځل مې مخې ته راشې، قسم که عمره هم در باندې نه کوم، په سر دې ولم، بیا مې مخې ته را نه شې. وخت پوره شو، دننه کېږو. ممدوحه دننه کېږو، تاسې چمتو یې؟ سمه ده امر صاحب. هله توپ راکړه، دننه کېږو. ډېر پام کوه، عاقف هر څه کولی شي. د ملګرتیا کیسه کې نه دی. یا ته یا زه ملګریا بخښنه غواړم، خو اوس حالت خراب شوی. تل د وتلو یوه لاره وي. راځئ. خلاص کړه.
توپرکه دې خوا راشه دې خوا راشه عاقب ماته نږدې دی ما مو اورېدل توپرک ټپي شو زر دلته راشئ عاقبه تسلیم شه کنه نو مړ کېږې ملګریا مړ کېږم خو نه تسلیمېږم پرېږده چې لاړ شو ګوره ډاډه اوسه تا سره مې کومه ستونزه نشته زه باید هغو کسانو سره حسابي وکړم هېڅ چېرته نشي تللی د هېواد له هرې خوا د شهیدانو جنازې راځي ملګریا د ټولو تر شا د هغوی لاس دی تاسې هم په دې خبره پوهېږئ د دې پر ځای چې ما پسې راځئ لاړ شئ د مخکې له وخته زوال پسې ورشئ خواره شئ خواره شئ ته ښه یې ښه یم ته دلته پاتې شه عاقب به د شا لارې تښتېدلی وي نیازې ته له ما سره راشه سمه ده امیر صاحب اجازه راکړه ارزو ته ښه یې زیان خو به درته نه وي رسولی ډېر ښه وخت کې راورسېدی که نه نو زه به یې وژلی وم هلئ هلئ تاسې دواړه اخوا لاړ شئ تاسې دواړه ما سره راشئ هلئ بخښنه غواړم ملګریا بله ټاکنه نه لرم سرګر صاحب ما وبخښه ملګریا زه د دې کار ته مجبور کړم څنګه دا کار کولی شي عاقفه کله مې چې خپل کار حل کړ بدل به یې درکړم حق دې را وبخښه عاقفه ودرېږه عاقفه ممدوحه ته ښه یې ډېر درد کوي امر صاحب نیاز توپرک او ممدوح زر روغتون ته به رسوي سمه ده هله نو اوس نو څه وکړو ملګرو نیت مو چاته و او قسمت د چا شو لږ وروسته به پوه شو چې کوم اړیکه لري او که نه لري تاسو چې پیساګور او پیکاس قبر ته لاړ نه شي که نه تر هغې زه له دې لارې نه راګرځم نجیب دننه کېږي عاقف هم رانغی که بام ته یې پام شي بیا امکان نه لري هله بام ته چاودنه ورکړه سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې